حاجي صاحب حاجي صاحب سلام علیکم. وعلیکم خدای دې راولې ښه یې جوړې لاس ټیم نه خیر کړم لاس وارې مې در مچ کړم. حاجي صاحب یو چا دې ادرس راکړي ول دې کومکونه کوي بیخي کار خراب دی ول کومک در سره کوي پیسې در کوي دا اوس خو خیریه بنسټ لرو خیریه بنسټ لرو نو زموږ د خیریه بنسټ قانون دا رقم دی شورور جانه تا ته به خوراکي مواد هم درکو یو نه مټ کلم راته ولر دی هغه به هم درکو ښه مګر و په یوه شرط عکاسي به درڅه کوو ستاسو به عکاسي شروع وي لس ثانیې کامرې به در باندې شروع وي اته نه نفره به کامرې در پسې ځغلي زموږ سره به مرکه کوي ژاړې به چا چې کومک کړی دی هغه ته پیغام پرېږدي چې وروره ستا شی تر موږ پورې راورسېدي بیا نو موږ ستا سره کومک کولی حاجي صاحب زما څه عکاسي مه کوه زما څه عکاسي مه کوه دوست لرم دښمن لرم اشنای لرم تر اوسه پورې مې چاته نه دي ویلي او زه ځوان یم باید زه خواري وکړم خو خواري نشته او بل دغه عکاسي مه راسه کوه یا دا زموږ قانون دا رقم دی د بنسټ قانون مو دا رقم دی چې باید ته غرغړي ووایې وژاړې او هغه چا چې د خارجي کومک کړی دی هغه ته به ووایې چې خدای دې زر کاله ژوند هم درکړي زموږ سره چې دا کومک کړی دا دې موږ ته راورسېدی پر یوټیوب فیسبوک خو بیا نه ایږدې یوازې هغه سړي ته ورسته بالا نه ته په دې کار مه لره چې زه په یوټیوب کښې یا په فیسبوک کښې ږدم بالا نو ډېرې خبرې مګر دا رقم غواړه واخه کنیاشه ګوله که راسه دی وباسه یا حاجي صاحب یا حاجي صاحب راکړه کومک راسره وکړه زه ورته ژاړم ورته ژاړم څنګه باید وژاړم ودې زه عکاسي راوباسم کامره راوکاږم بالا غرغړي ووښه ها خو الله سوشل دانې کامرې باید در باندې چالان دا خو یوه دانه کامره دغه یوه کامره اوس کفایت کوي ښه زه ښه دی خلاص و ملک زارۍ ورته وکړه ورته خدای دې زر کاله ژوند هم درکړي خدای دې ژوند زه نشم کولی حاجي صاحب کومک چې لرې هغه راسره وکړه بس ما درته ووایه ورته خدای دې زر کاله ژوند درکړي خدای دې 1012 کاله عمر درکړي بس خیر اوسې ژوندی اوسې بس نو زه به دا ستا شیطان تسلیم کړم د خیره سره بس نه باره به د خیره سره ته به راوړې خیر وروړ پور به خلاص وي راځه د خیره سره راسه دا خو بدرنګ دي ته خو پلار ته ګوره وای چانګه دغه ستا امانت چې تا راکړي وو دغه ځوان ته مې دا دې ور وسپارئ نو دویم سلام درته وایم یا زه نه غواړم دا څه دي څه شي نه نارې دا څه دي دا خپله واخله بل وارې زه درته راځم لا ما چې حاجي صاحب نو سخته کومکونه کوي هغه زه ګرځه به تا خوړلي اوس به دغه ماته راکړې دوه دانې بادرنګ نیمه کلچه ده کې غواړې دا دوه بادرنګ په شلومبو یا په مستو کې په روژه میده کوي ویوه او د کلچه په پېشلمي ته پټه کړه کې غواړې دغه خپل یې وخوره ارمان مې هغه عزت چې ما تا ته کې لاسونه مې در مچوله راسه وروره